اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قرآن عظیم شان د الله رب العزت کتاب دی. امون بدی ایمان راوړی دی. الله رب العزت د سورۃ فاتحه نه تر سورۃ الناس پورې د قرآن کریم په هر لفظ کې، په هر سورت کې، په هر آیات کې بشمیره صفتونه، بشمیره برکتونه او فضیلتونه چوری دي. ان شاء الله العزیز زما به کوشش دی چې تاسو ته د مختلف آیاتونو د سورتونو د دې فضایل بیان کم. نن به تاسو ته د قرآن کریم یو سورت دی چې سورت رحمان ورته وایي، د هغې یو څو فضایل تاسو ته بیانوم. تاسو ورته په غور سره غوږ ونیسئ. ان شاء الله العزیز دا به ستاسو دپاره ډېر بهترین وي. دوستانو، څنګه چې قرآن کریم د آخرت د پاره یو توخه ده، آخرت د پاره الله رب عزت د قرآن په تلاوت باندې نیکیانې ورکوي، اجر ولا ورکوي او د هغې بدل به په آخرت کې ولا ورکوي. دغه رنګې د قرآن کریم یو یو آیات، یو یو لفظ او یو یو سورت چې کوم دی په دنیایي زندگی باندې هم اثر اچوي. دوستانو، سورت رحمان ډېر برکت والا سورت دی. دا خصوصا د هغه کسانو د پاره دی چې حکیمانی یا ډاکټرانی یا وکیلانی، دکاندارانی، مارکیټونو والای، د هغوی د پاره ډېر بهترین دی. داسې حکیمانی چې نوې نوې حکیمۍ ته راوځي او کاروبار شروع کړي، یا ډاکټرانی کلینیک واچي، یا وکیلانی خپل دفتر کولاو کې نوې وکیل وي، هغې سره کیسونه نه وي، نوي دکانداران، نوي کاروباریان، که هغه زنانه وي او که نارینه وي، نو هغوی ته دا طریقه خیم ان شاء الله العزیز تاسو خالی بیا وګورئ چې تاسو ته څومره ګاک راځي. نو طریقه کار دا دی چې د سورت رحمان چې کوم دی، اول به سورت رحمان ښه صحیح طریقې سره یاد کړئ او روزانه به چې کله نور چې کوم دی دا تقریبا یو نیزه اوچت شي، نو نور طرف ته به مخکې او سورت رحمان ویل به شروع کړئ. چې کله تاسو دې آیات ته ورسېدئ، فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو د ښۍ ګوتې د شهادت چې کومه ګوته ده دا به اوچته کوي او د نور طرف ته به اشاره وکړي. دغه رنګې چې په دې صورت کې تاسو د څومره تر آخره پورې فبأي آلاء ربکما تکذبان راځي، د هر ځل سره به نور طرف ته اشاره کوي تر دې پورې چې صورت ختم شي. دا یو چله ده او دا 40 ورځې ده. چې کله تاسو چله ختمه کوئ، نو بیا به د هغې نه پس یو د ټوله ورځ کې به بس بیا یو ځل سورت رحمان وایئ، بیا سحر کې نور طرف ته ودرېدل ضرورت نشته. دا یو 15 منټه عمل دی. د هغې نه پس که ستاسو کلینیک وي، که ستاسو مارکیټ وي، که ستاسو دکان وي، که ستاسو د دفتر وي، پراپرټۍ کاروبار وي، نو بیا تاسو انشاءالله وګورئ چې یو هفته پس به ستاسو ته خلک راتګ شروع شي. خو دا کومه طریقه کار چې د 40 ورځو دی دا به لازمي ساتئ. او چې کله تاسو له خلک راتګ شروع شي، نو تاسو به د هغوی سره بد اخلاقي نه کوئ، بهترین اخلاقو سره به هغوی کېنوئ او خوش اخلاقي سره به هغوی سره خپل لیندین کوئ. نو طریقه کار دا دی چې دا 40 ورځې دي. اولنې 10 ورځو کې به عام خلک تاسو له راځي. دویم 10 ورځې چې کومې دي د 11 نه واله تر 20 ورځو پورې دې کې به تاسو له خاص خلک راځي. په درېیمه چله کې لکه د 21 ورځې نه واله تر 13 پورې دې کې به تاسو له مالدار خلک راځي. او 4مه چله چې کومه ده، 4مه لکه 10 ورځې اخري چې کومې دي، په دې کې به تاسو باندې ان شاء الله العزیز ورځ او شپه ستاسو دپاره د خلکو، ستاسو په کلینیک باندې، په دکان باندې، ستاسو مقصد چې د کاروبار هر ځای دی، په هغې به د خلکو رش جوړ شي. نو ان شاء الله العزیز که تجارتي ځای دی، نو هغه ځای ته به خریدار راځي، که دفتر دی، که پراپرټۍ دی، هغه به خلک راځي او تاسو به د خلکو څخه ښه اخلاق ساتئ. بل د سورت رحمان یو فضیلت دا دی، که چېرته تاسو د یو غټ افسر یا د یو غټ وزیر، د وزیر اعلی یا داسې یو کس خواله ځئ او تاسو سورت رحمان یو ځل ووایئ، او که تاسو سره ټول سورت ټایم نه وي، صرف 3 ځل فبأي آلاء ربکما تکذبان ووایئ او هلته ورشئ او سلام وکړئ. ان شاء الله العزیز دغه کس هر څوک چې که یو خان وي، که یو افسر وي، که هر څوک وي، دا به تاسو سره د خوشحالۍ سره، په خوش اخلاقۍ سره، په نرم مزاجۍ سره به تاسو سره ملاویږي. ښه، دغه رنګې دوستانو دا سورت رحمان چې کوم دی د ایډز او د کینسر دپاره ډېر بهترین دی. هغه طریقه کار دا دی چې کوم سړی د کینسر بیمار وي یا د ایډز بیمار وي،
نو سورت رحمان با د یو بهترین قاری په आवाज کې لکه سدیس قاری عبدالباسط د سینور بشمیره قاریان دي داغه په आवाज کې به په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ مریض تبا سحر او ماقام دا ورته په هند فری په وګ کې لګوي او هغه به اوري په غور سره ان شاء الله العزیز الله رب العزت به دغه مهلک بیماری هغه مهلک بیماری هیپاټایټس انکه دیشي چې چا هیپاټایټس سی وی تور جړې وی د چا چې کم دی کینسر وی ایډز وی ګردې خرابي پس هغه بستر کی پټي کی او دا قران په داسې انداز هغه ته ولګوي چې هغه تنګیم نه ډیر تیزم نه وي او هغه ورته مکمل سترګې پټې کړي او دا صورت یو ځل سحر یو ځل ماخام اوري الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي ان شاء الله د یو بل وظیفې سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه پورې اجازه غواړم د الله په امان